چې په عشق دې شاهد شم جنتون لامې بوزا جنتون لامې بوزا د خزان خزم ژوندونه بهرون لامې بوزا بهرون لامې بوزا چې په عشق والنیت و نیت فرض دے فی التیمم په تیمم کې امخ کې د لتیرو تیمم کې درې فرض دي نیت چې ته تیمم نیت پزړه کې وکي او یو ځلاس مکه تراچول د مخ د مسکول د پاره او بیا د لاسونو د پاره او چون کې زموږ مذهب کې دا ده چې دا مخ او لاس ټول مسکول سدي د مخ او د لاس د ټولو مسکول دا شرط دی یو قول دا دی نو په دې اعتبار پکار د سړې غړۍ وباسي پلاس باندې ګوتوي وباسي زنانه کلاسو کې بنگړی وي نو پکار دی چې داغه د لاندې سمسخش ځکه مذهب کې یو قول داو چې ټول د لاسونو دا ټوله حصہ د مخ ټوله حصہ مسحقول سدي دا شرط دی او دغه نیت مستحب فی لزوی پاودس کې اوس دې نه نوې سبق دی اوس درلوي وینقض التیمم ماتوی تیمم لرا کل شی نرغ شی ینقض الوضوء چې هغه ماتوی او دس لرا تاسو له مخ کې ګوره ذکر کړی هغه مخ کې مسله به هیروي نه او قدر نه هیري نو به ګورئ چې باب په بیان دا سيزونو کې 14 په ماته دو پکمو سیزونو چې او 10 ماتيږي پاغه تیمم ماتيږي لکه هغه ماتون کی سیزونه دا او 10 د لمخ کی تفصیلا ذکر کړي تیمم ماتوي تیمم لرا کل شی نرغ شی ينقض الوضوء چې ماتوي هغه او 10 لرا دا خبره خدا او 10 او د تیمم په منځ کې شریکی وي اوس وی وینقضه او ماتوی دی تیمم لر ایزن هم دارنگی رؤیت الماء لیدل دوبو اے اوبتا نوی لیدل اوب نوی نو تعالی تیمم رواو اوست پا تیمم کی تیمم دیوال پاغی نفلونا و منزونا کے لیکن ناس آپی پسورلی یا پیدل روانی اوبو دیولی دی نو بس دلیدو سر تیمم دی مات شو تو اوبو دلیدو سر سر ځکه دا خو تعالی هغه وخت کې تیمم جایز او چې وبو وینا او کوینو ته یو ملری وي اوس چې وبو دی وکتی نو بس د وبو د لیدو سره ستا تیمم څه شو دا مات شو خو ال تشلیدلنا اذا قدر على استعماله کله چې دی قادر وي داغه په استعمال باندې کله سړی وبو وی ني خو یو داسې سړی تعالی درکې نه زن اوقات کې وبو په پیسو خرڅيږي خو تاسو سره پیسې شته نه نو دې دې کې بیا تیمم ماتيږي نه شرط دا دې چې دې داغه په استعمال قادر وي دا قدر علی استعماله کله دې قادر وي داغه په استعمالولو باندې او که قادر په استعمالولو ني بل ورکینا یا خرڅي د سره دور پیسې نشتا نو بیا د تیمم ماتيږي نه ولا يجوز التيمم او جائز نه ده تیمم الا بسعید طاهر مگر په پاک ازمکه باندې پاک ازمکه دي ته ویدا یو مسله علماء ذکر کړي لکه یو انسان یا یو حیوان په ازمکه باندې واړه بولکل نو دا مسله دا چې د دې ازمکه پاکې دل لدی او چواله نور پیولګي او چ شو بس پاکه اوس چا واړه بول کړي او پنور غزه وچو نو مصلی غړولو نه بغیر کې او سړی په دغه زیبانی مسکای نو د نور دو چولو سره دا پاکه شوی موزي په جایز ده خو کې یو سړی داسي وی چې دغه ځای کې واړه بول شوی او دا اندازه د لګي جل ته واړه بول شوی نو تیمم د دې کې نه کوي تیمم د داغې نه اپل بل زیبانی وکي په شی په خبره باندې دې د پاره خالص پاک ازمکه پکار ده الا بسعید طاهر مگر په پاک ازمکه زمکه چې کله ګندا او پلیتوي نو پاغه تیمم نکی ويستحب مستحب دی لمن دا هغه چا د پاره لم یجد الماء چنمو میوبو وهو يرجو او د امید ساتي په سفر کې روان دي
ان یجده چوب مومی فی آخر الوقت پا آخر وقت کې نو د لپاره مستحب دی ان یؤخر الصلاة چې مزد رستو کی الى آخر الوقت د آخر وقت پورې اې د ماسپخین مز تقریبا د پاو کم یوې بجې یا دولسنی مون جایز شي او تر دریو بجو پوری تقریبا کی یو سړی دی اوس دی روان دی نو دی دا امید ساتي چې را 2:30 بجې بزو بول اورسه اوس دی د وبونه یو میل لري او دی وای زب 2 بجو لال تورسم نو مستحب دی چې دی مزرستو کی حال تب وبومي او 10 بو کی خدا شه مستحب دی چې چره دی داسې کول چې د رستو نو کو موزي وکو نو موزي وشو بیا کو وخلا باکیم نه او دو بومون دی وخلا باقی دی نو هغه مخ کې موز د شوه په دمانه د موز عاده څه ضروری او فرض